کم از کم زما عزتمندو د دې جمع ودرېدل نه لږ مخکې راتلل پکار دا مخکې راتللو کې ډېرې فایدې دي جماعت کې مخکې کېناستل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان چې اودس وکړي او دارنګې جماعت ته روان شي په یو قدم باندې دا یو قدم الله رب العزت په دې باندې ولا یو ګناه معاف کوي یو الله رب العزت په دې باندې اجر ورکوي او یو مرتبه به الله رب العزت ولې اوچتوي او به دا هغه وخت نه دا په د مونځ په حکم کې دی لکه دا چې په مونځ باندې ولاړ دی چې کله جماعت ته راشي کو ذکر او اذکار کې کو تلاوت کې کو نور نفلونه کې دا داسې دی لکه ته چې همدغه مونځ کې بس د مونځ نه وروسته چې کوم ځای باندې ناست دی او داس مات شوی لا نه یا پاسېدلی نه دا بیم د مونځ په حکم کې حسابېږي او ملائک د دې انسان دپاره استغفار غواړي چې کوم انسان مونځ وکړي او د مونځ نه وروسته په خپل ځای باندې کښېني ذکر او اذکار کوي دعاګانې د الله رب العزت نه غواړي بس زمونږ نه دغه حالات هغه ختم شوي دي د اقامت په دوران کې راځو جمع ته ودرېږو چې ودرېږو دې ټیم کې به زمونږ توجه الله ته څه برابره شي ټول سوچ او فکر هم د بهر سره لږ مخکې راشه سوچ او فکر دا بدل کا تلاوت وکړه دعاګانې وکړه ذکر او اذکار وکړه سوچ او فکر به دې بدل شي فرضو ته به ایله شي او چې ډایرکټ راشي او فرضو ته ودرېږي نو څه به دې سوچ او فکر د فرضو ته برابر وي او بیا چې جمع وکړلی شي ډایرکټ به موږ منډې وو ډایرکټ منډې وو کله چې دې جماعت کې موږ له څوک عذاب او دارنګې تکلیف راله راکوي